تورغر د ښکلا وطن، تورغر د دنګو دنګو غرو وطن چې ترمنځ یې لوی اباسین بهیږي. خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر، خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر. آواز یم د تورغر، زه آواز یم د تورغر، آواز یم د تورغر، زه آواز یم د تورغر. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، زه یم ستاسو ملګری زر خان او تاسو ته تورغر ټي وي کې هرکلی وایو. هیله لرو چې روغ جوړ وایاست. وایم د ژوند په هر ډګر آواز یم د تورغر، زه آواز یم د تورغر. نن به موږ تاسو سره د تورغر په هکله ډېر دلچسپ او اهم معلومات شریک کوو. خو د دې نه مخکې یو یادګیرنه کوو که تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل تورغر ټي وي نه وي سبسکرایب کړی نو زر تر زر سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ چې زموږ د چینل شعر و شاعري، معلوماتي ویډیوز، ډاکومنټري او تاریخي ویډیوز تر ټولو نه مخکې تاسو ته راشي. تورغر په پښتونخوا کې د خپل ښایست په هکله یو ځانګړی حیثیت لري او یو تاریخ د دنګو غرونو ترمنځ یې اباسین بهیږي چې کوم د تورغر په ښایست کې نور هم اضافه کوي. تورغر د پښتونخوا 15مه او تر ټولو وړه ضلع ده، د آبادۍ په لحاظ هم او د رقبې په لحاظ هم. تورغر د کاله ډاکه په نامه به هم یادېدو د ضلعې د جوړېدو نه مخکې، او تورغر یو آزاد قبایلو چې هزاره کې د منصیري ضلعې سره منسلک و. د FCR قانون تر لاندې بیا په 2011 کې تورغر ته د ضلعې حیثیت ورکړی شو. د عین پاکستان آرټیکل 246 لاندې او نامه یې په تورغر کېښودو چې کوم د دغه ځای خپل تاریخي او زوړ نوم و. هغه وخت په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت او په صوبه کې د عوامي نشنل پارټي. د تورغر په ضلع جوړېدو کې د هغه وخت د تورغر MP مرحوم حاجي نمروز خان ډېر کوششونه هم شامل وو پکې چې هغه اوس هم د بابای تورغر په نوم یادېږي. د تورغر انتخابي حلقه PK58 ده. د 2017 مردمشماري په مطابق د تورغر ټوټل آبادي چې دا 1,71,395 ده، چې پکې د سړو تعداد 86,157 دی او د زنانو تعداد 85,230 دی او پکې 8 خواجه سیره هم دي. په تورغر کې 98% ولس پښتو ویونکي دی. د تورغر ټوټل ایریا 467 کیلومتر ده او د سطح سمندر نه 8000 فیټ لوړوالی لري. د تورغر تر ټولو نه اوچت ځای مچۍ سر دی. د تورغر ته د راتلو 8 لارې دي. ضلع تورغر ته تاسو چې د کوم اړخ نه هم رادننه کېږئ تاسو به یو داسې یو باب وینئ. په تورغر کې ټوټل 8 باب دي. داسې لومبنی باب چې دی هغه تاکوټ نه تورغر تړله پولیس چیک پوسټ. دویم باب چې دی هغه د بډګرام دیشانو کلي نه برتوڼۍ پولیس چیک پوسټ. دریم باب چې دی د بډګرام گجبوړی کلي نه لونیا پولیس چیک پوسټ. څلورم باب چې دی تپا کازۍ اوږۍ نه چورکلام په طرف مچۍ سر پولیس چیک پوسټ. پنځم باب چې دی اوږۍ نه تپا حسنزۍ په طرف تیلي کنډاو پولیس چیک پوسټ. شپږم چې دی د دربند نه تورغر ته تور کنډاو پولیس چیک پوسټ. اووم چې دی ټوپۍ نه ټوپۍ غاړې نه ګوندله په مقام ګوندله پولیس چیک پوسټ. اتم چې دی د بونیر د غاړې کمال وانډا پولیس چیک پوسټ. تورغر په 14 یونین کونسلو او په 2 تحصیلو کې تقسیم دی. یو جودبا تحصیل او دویم کندر تحصیل دی. تورغر مشرقي بارډر د اګرور سره لګي او د جنوب د غاړې تنول سره، د مغرب د غاړې د تورغر بارډر بونیر سره لګي او د شمال مشرق بارډر د بډګرام سره لګي. داسې خو د تورغر هر ځای د یو بل نه ښایسته دی، خو تر ټولو نه زیات تورغر ته هر کال په زرګونو سیلګري راځي. هغه پنجه کنډاو چې د پنجهګلۍ په نامه هم یادېږي او جرګه ډب سره مچۍ سر ته ډېر په مینه راځي. نو دغه 3 ځایونه ډېر زیات مشهور دي سیلګري په حواله چې هر کال په زرګونو خلک په اختر کې یا داسې نور چې کوم تیوارونه په هغې کې تورغر ته سیل لپاره راځي.
تورغر کې ټوټل 15 تپې دي. مداخل تپه، اسنځي تپه، اکازي تپه، نصرت خیل تپه او بسی خیل تپه. دغه ټولې تپې د پښتنو یوسفزي قبیلې سره تعلق لري. هم د یوسفزي د قبیلې شاهونه دي او د یوسفزو اولاد دي. د دغه نه علاوه په تورغر کې نور هم واړه قومونه اوسېږي چې پکې سیدان دي، مولیان دي، استانه‌دار دي، ګجران دي او داسې نور ګڼ شمېر واړه قومونه. مداخل تپه چې دا دغې کلي دوه برخو کې تقسیم دي. یو ته سوري مداخل ویل کېږي او بل ته پیتاو مداخل. په سوري مداخل کې چې کوم کلي دي د هغو نامې دا دي: پرنجل، میرا، ټیټې، ګوانله، مابره، دلو، سونیا او چړاګوټ. پیتاو مداخل کې چې کوم کلي راځي هغو نامې دا دي: ډوبا، منجاکوټ، کاروړ، شنی، اول او داسې نور هم واړه کلي. دغو ذکر فلحال ځکه نه کوو چې دغه ویډیو به ډیره اوږده شي. چې کوم ملګري دلچسپي لري هغو له به بیا داسې ویډیو وکړو چې دغه ټول واړه غټ کلو نامې پکې کور کو او دغو لپاره یې راوړو. همدغه شان مداخل تپه کې 11 خیله دي چې نامې یې دا دي: بډا خیل، سلطان خیل، بین خیل، سیدعلی خیل، بابو خیل، غونډا خیل، بازید خیل، اطراپی خیل، خان خیل، دلازا خیل، موسی خیل او استانه‌دار او کسبګر. اوس په خبره کوو د کوم حسنځي تپه چې د همدغه شان حسنځي تپې کلي هم دوه ځایه تقسیم دي. نیم حسنځي سیند نه پورې سواد بنیر غاړې ته اوسېږي او نیم سیند نه راپورې هزارې غاړې ته اوسېږي. د سیند نه پورې چې کوم کلي دي د هغو نامې څه دا دي: پلوسه، نیو کلی، ګړی، نوې ګړی، مریړ، نادری، کرنا کلی. او سیند نه راپورې هزارې غاړې ته چې کوم کلي دي د هغو نامې دا دي: کوټکې، کنار، کیاڼی، کنډر، تواره، کونړی او داسې واړه کلي لکه پتا، بانډو یا بانډې ورته ویل کېږي. هلته هم حسنځي ولس ژوند کوي. د دغه نه علاوه سیند نه راپورې هزارې په طرف داسې نور هم کلي شته لکه تیلې، ټیګرام، بوړو او ریل او سیری. خو دغه کلو او دغه ځای چې کوم قومونه اوسېږي هغو ذکر به در سره لازمي کوو په دغه ویډیو کې. په تپه حسنځي کې بیا 9 خیله دي چې نامې یې دا دي: کاکا خیل، لقمان خیل، دادا خیل، کوټوال، میرامت خیل، ذکریا خیل، نصرت خیل، نانو خیل، مامو خیل او میا مولا استانه‌دار. اوس به ذکر کوو چې دغه خیلونه سیند نه پورې او راپورې په کم کلو کې اوسېږي یا په کم کلي کې کم خیل اوسېږي. اول به د سیند نه پورې کم کلي دي دغو ځای خیلونو ذکر به کوو. کاکا خیل او لقمان خیل په پلوسه کلي کې پاتې کېږي، کوم چې د سیند نه پورې بونیر غاړې ته دی. دادا خیل په نیو کلي دي، نصرت خیل په نوې ګاډۍ کې پاتې کېږي او کوټوال په ګاډۍ کلي کې. دغه څلور کلي یو بل سره ډیر نږدې دي. یادګیرنه به کوو څه کوټوال د بیونو مې کلي کې هم پاتې کېږي چې کوم باره د غره په سر دی، د بونیر ته ډیر نږدې دی. میرامت خیل چې دی دا هغه بیا په 3 کلو کې تقسیم دي. 2 کلي سیند نه پورې بونیر غاړې ته چې کوم دي مریړ او نادری. یو کلی کوټکې چې سیند نه راپورې هزارې غاړې ته دی، هلته هم میرامت خیل اوسېږي. اوس د سیند نه راپورې هزارې غاړې ته چې کوم حسنځي اوسي هغو ذکر به کوو. ذکریا خیل چې دي دو هم په 2 کلو تقسیم دي، په کنډر او په تواره کلي اوسېږي. ګړاهیل هم نیم په کنار او څه په کونړي کلي کې اوسېږي. همدغه شان مامو خیل چې دغه هم کنار کلي کې اوسېږي او نانو خیل هم په کونړي کلي کې اوسېږي. د سیند نه راپورې هزارې غاړې ته یو بل غټ کلی تیلی هم دی چې په تپه حسنځي کې راځي، خو 2 حسنځي نه دي. سیدان دي چې کم په تورغر کې د سیدانو ډیر غټ او لوی کلی دی. په تیلي کې بیا داسې بلا واړه غټ کلي دي او نسبونه دي. فلحال دغو ذکر به دلته کې نه کوو. د دغې نه علاوه ټیګرام کلی چې کوم د تیلي سره نږدې دی، دلته هم کاکا خیل اوسېږي او سیری کلي کې هم اوسېږي. هسې خو 2 خانانو په نامه یادېږي، خو دا د کاکا خیل یو شاخ دی او 2 په کاکا خیلو کې راځي او د حسنځي تپې برخه دي. د دوی نیکه نامه شهباز خان او سکندر خان اولاد چې کوم دی هغه په ټیګرام کې اوسېږي او اشملي خان اولاد سیری کې اوسېږي. د دې نه علاوه چې کوم 2 نور کلي دي بوړو او ریل، دو هم د کنار د سیبانو خاوره وه، خو بیا 2 په ګجرانو خرڅه کړه
او په دغه کلو کې اوس ګجران اوسېږي. فلحال په دغه ویډیو کې به دغه تپو دغه ذکر وکړو ان شاء الله چې کوم نور درې تپې دي نور کلی دي دغه ذکر به تاسو سره په راتلونکي ویډیو کې چې کوم د دې دویم پارت دی په هغې کې به کوو. که دې نه علاوه که ستاسو په خیال زموږ نه څه پاتې شوي وي نو زموږ سره لازمي په کومنټ کې شریک کړئ، یا تاسو غواړئ چې به داسې نور کوم معلومات هغه موږ تاسو سره شریک کړو. ان شاء الله په بله ویډیو کې موږ تاسو سره لازمي شریک کوو. خپل رای زموږ سره په کومنټ کې لازمي شریک کړئ. اوس به درنه اجازت غواړو. د الله په امان.